تاسو خپل یوټیوب کولاو کوي په هوم پیج باندې به تاسو ته هغه چینل ښکاري چې نوي دي یو څو ویډیوز پې دي او ویوز او سبسکرایبرز ته به تاسو وګورئ د دې څه وجه کیدی شي په دې شارټ ویډیو کې وړه شانې ویډیو ده خو د 7 کالو تجربه به در سره شیر کوم د لومړنۍ ویډیو د وایرل کولو شاته چې کوم ساينس پروت دی هغه به در سره شیر کوم ته به داسې ویډیو ګور چې هغه د اوس اپلوډ کړي میاشت مخکې 2 میاشتې مخکې کېدای شي 2-3 هفتې مخکې یو هفته مخکې او په هغې باندې زیاتتر ویوز راغلي زیاتتر نیو کریټرز دا غلي دي چې هغوی خپل کمپیټیټرز کاپي کوي او دا خلک د دې په شانې ډېر خلک ته چې د چا په شان ویډیوز جوړول غواړي دا به ته ډېر زیات لرې پرېږدي مطلب شاته به یې پرېږدي یوټیوب اوس وخت کې په ایزي موډ کې دی ځکه نوې چینل چې یو ویډیو 2 به اپلوډ کړي نه او وایرل کېږي تاسو خپل یوټیوب کولاو کوي په هوم پیج باندې به تاسو ته هغه چینل ښکاري چې نوي دي یو څو ویډیوز پې دي او ویوز او سبسکرایبرز ته به تاسو وګورئ ځکه چې اوس وخت کې یوټیوب نیو کریټرز نوې چینلې دا سپورټ کوي خو ستاسو چینل اوس هم په هماغه ځای باندې ولاړ دی او نه ګرو کېږي د دې څه وجه کیدی شي د دې وجه دا ده چې تاسو اوس هم په هماغه زړه طریقه باندې کار کوئ کومه طریقه چې اوس وخت کې ایکسپایر شوې ده او د سره کار نه کوي خو هیڅ پریشانه کېږم ځکه چې نن په دې شارټ ویډیو کې وړه شانې ویډیو ده خو د 7 کالو تجربه به در سره شیر کوم داسې ټیپس ټریکس به سره شیر کوم یو داسې لار به درښیم چې د دې د اپلای کولو نه بعد ستاسو به هم لومړنۍ ویډیو وایرل کېږي د لومړنۍ ویډیو د وایرل کولو شاته چې کوم ساينس پروت دی هغه به در سره شیر کوم ځکه چې دا د قسمت خبرې نه دي دا به نه وي چې دا د هغوی په قسمت کې دي بلکې هغوی ته د راز پته لګېدلې ده د چا چې ویډیوز وایرل کېږي هغوی هغه کار کوي کوم چې په اصل کې کار کوي زیاتتر نیو کریټرز دا غلي دي چې هغوی خپل کمپیټیټرز کاپي کوي د کمپیټیټرز نه مطلب دا دی تاسو د چا په شان ویډیوز جوړول غواړئ نو دوی د هغې چینل ته لاړ شي او د هغې په چینل کې ګرځي په کومه ویډیو باندې چې زیات ویوز راغلي وي نو هماغه شان ویډیو دا هم جوړه کړي دغه شانتې نه دي کول پکار ولې ځکه چې دا ویډیو په دې چینل باندې په میلیونز کې خلکو کتلې په بل چینل باندې هم په میلیونز کې خلکو کتلې نو دا الریډي خلکو کتلې ده د دې په ځای باندې په خپل نیش کې یو ټرینډینګ ټاپک پیدا کړه ګوګل ټرینډ ته لاړ شه ټویټر اوس یې ورته ایکس وایي د ایکس ټرینډ ته لاړ شه وګرځه چې ستا په نیش کې کوم یو ټاپک هارډ دی کوم یو ورکې ټرینډینګ دی ته چې په کوم یو نیش باندې کار کوي په دې کې به ضرور خامخا څه هارډ ګرم به ورکړي داسې څیز به ورکړي چې هغه اوس خلک غواړي چې ویې ګوري دلته ستاسو لپاره دویم ټپ دا دی که چېرته ته خامخا غواړې چې خپل کمپیټیټر کاپي کړي او خپل کمپیوټر کاپي کول دا یو ښه کار دی خو په صحیح طریقې سره به یې ته کاپي کړې ته به د هغه چینل ته لاړ شي او وبګور چې د په کومو ویډیو باندې زیات ویوز راغلي دي یا زیاتتر ویوز پرې راځي خو د دې خبرې خاص خیال ساته چې دا ویډیو ډېره مخکینۍ نه وي پخوانۍ ویډیو نه وي داسې نه چې دا 15 کاله مخکې اپلوډ شوي 3 کاله مخکې حتی چې 1 کال مخکې ته به داسې ویډیو ګور چې هغه د اوس اپلوډ کړي میاشت مخکې 2 میاشتې مخکې کېدای شي 2-3 هفتې مخکې یو هفته مخکې او په هغې باندې زیاتتر ویوز راغلي نو ته هم همدغه شانې ویډیو جوړه کړه په خپل چینل باندې دا ویډیو کاپي نه کړي د دې په شانتې ویډیو جوړه کړه په خپلو الفاظو کې نو دلته تاته په تیاره باندې ډېر څه میلاو شو په دې ویډیو باندې هغه الریډي ریسرچ کړی تحقیق یې پرې کړی د هغه به خپل ټیم وي هغوی به ضرور دا سوچ کړی چې اوس په موجوده وخت کې کم یو څیز په ټرینډ کې دی کم یو څیز کار کوي کم یو څیز کار نه کوي او تاته به په تیاره باندې میلاو شي نو دا یو ډېر زیات زبردست میتھډ دی ښه طریقه ده غټ غټ یوټیوبرز چې کوم دي هغوی هم په دې باندې کار کوي اوس دا یو داسې سټپ دی چې دې سره به تاسو ته په یوټیوب باندې په ګارنټۍ سره کامیابي میلاویږي په دې کې به تاسو داسې کار وکړئ چې صرف یو کپ چای به راواخلئ که کاغذ کې یا تور بل داسې کار وکړئ یو پین به راوالي یو کاپي به راوالي او یو ټیبل ته به کښېنئ اوس هسې فرض کا ستا کمپیټیټر چې کوم دی د چا په شان ویډیوز چې ته جوړول غواړې د هغې په میلیونز کې سبسکرایبرز دي په لکونو په زرګونو سبسکرایبرز دي هغه راشي او تا سره خوا کې په یو چیر باندې کښېني په کرسۍ باندې او تا ته وایي چې یاره تمنیل به څنګه جوړوي په تمنیل کې به د کومو خبرو خیال ساتي د هغوی په کلونو ایکسپیرینس دی او ډېر زیات غټ ټیم دی ورسره غټه خرچه کوي او هغه لګیا دی تا ته وایي چې تمنیل به ته څنګه جوړوي په تمنیل کې به د کومو خبرو خیال ساتي همدغه شانې د خپل ویډیو ټایټل به څنګه لیکي سکرپټ به څنګه لیکي دغه ټولې خبرې درته ښایي ایډیټینګ به څنګه کوي دا به ممکن نه وي چې یو غټ کریټر راشي او تا سره کښېني ډایرکټلی ممکن نه دي خو انډایرکټلی دا 100% ممکن دی که ته هم داسې کول غواړې نو د خپل کمپیټیټرز چینل کولاو کا د هغې ویډیو سټډي کا د هغې تمنیل سټډي کا د هغې ټایټل سټډي کا د هغې هر څه سټډي کا
صرف تمنیل ته ګورم بلکې تمنیل یې سټډي کا مطلب وګوره چې هغه څنګه تمنیل جوړي په تمنیل کې د کوم خبرو خیال ساتي ته ولې د هغې په تمنیل باندې کلیک کې خلک ولې د هغې په تمنیل باندې کلیک کې خپل تمنیل ته وګوره د تمنیل ته وګوره بیا لاندې ټایټل ته وګوره چې ته څنګه ټایټل لیکي هغه څنګه ټایټل لیکي لنډ لیکي غټ لیکي د هغې په ټایټل کې کم داسې الفاظ دي چې د دې په وجه باندې خلک د دې په ویډیو باندې کلیک کوي بیا د هغه ویډیو پلی کا وایي ګوره چې د ویډیو په سټارټ کې دا څه وي دلته به ته سکرپټ سټډي کوې پوینټونه به ځان سره لیکي یو خبره به ځان سره لیکي کومه خبره چې ستا خوښېږي کومه خبره چې په تا کې نه او تا ته پته لګي چې د دې په وجه باندې زما چینل امپروو کېږي ویډیو پلی کا چې د ویډیو په سټارټ کې دا څه وایي دا هغه څیز ایکسپلین کوي څنګه ویډیو دا ختموي څنګه د کوم څیز دپاره چې پې خلک کلیک وکړي آیا همغه دې ته خلکو ته میلاویږي او که نه په کومه طریقه باندې دا ایډیټینګ کوي یو څیز نه هر څیز د دې سټډي کا یو ورځ نه هر ورځ دا سټډي کوه په دې کې به په یوه میاشت کې بیا په دوو کې بیا په دریو کې په تا کې به دومره امپروومنټ راشي ته به دومره څه زده کړي چې هغه خلک په کلونو کې هم نشي زده کولی دغه شانتې مونږ په خپله کوو دغه شانې ټاپ کریټرز کوي په یوټیوب کې د وایرل کېدلو او یو سټیبل بزنس جوړولو دا ډېره زیاته پاورفل طریقه ده نو دا خبرې زده کا عمل پې وکړه او دا خلک د دې په شانې ډېر خلک مطلب ته چې د چا په شان ویډیوز جوړول غواړي دا به ته ډېر زیات لرې پرېږدې مطلب شاته به یې پرېږدې د ویډیو د جوړولو نه مخکې پر یو څیز باندې ځان خامخا پوه کړئ صرف به ځان پوه کوم په صحیح طریقې سره دا وپېژنه چې دا کوم څیز د کار څنګه کوي هغې ته ویل کېږي یوټیوب الګوریدم دلته زه تاسو د الګوریدم باره کې څه میتس نه ښیم خو داسې لږ ډېر ساینس د دې شاته چې کوم دی دا درته ضرور ښیم الګوریدم یو داسې فورس دی یو قسم ته طاقت دی کله چې ته ویډیو اپلوډ کړې یوټیوب ته نو دغه څیز الګوریدم دا فیصله کوي چې د دې پلان کې ویډیو دا زه وایرل کړم مخ په وړاندې بوځم او که نه راوالم په ډسټبین کې وغورځم کله چې دا تاسو وپېژنئ په دې باندې ځان پوه کړئ نو دا به لازما ستاسو ویډیو وایرل کوي د چا ویډیو چې وایرل کېږي هغوی دغه څیز پېژندلی دی په صحیح معنو کې خو که تاسو یې ونه پېژنئ نو دا ستاسو ویډیو راخلي هر ټایم او ډسټبین ته یې ولي مطلب بس په ځای باندې ودرېږي ویوز پې نه راځي خبرې ډېر سره یو تاسو د یوټیوب نه څه غواړئ ویوز ته تاسو غواړئ دغه الګوریدم ستاسو نه څه غواړي الګوریدم ستاسو نه واچ ټایم غواړي الګوریدم وایي ته ماته واچ ټایم راکړه او ته بیا ګوره چې ستا په ویډیو باندې څومره ویوز راځي زه یې څومره مخ په وړاندې بوځم او واچ ټایم به تاسو الګوریدم ته څنګه ورکوئ چې دا ستاسو ویډیو وایرل کړي دا ډېره سمپل خبره ده په خپل ویډیو باندې مهنت وکړه په خپل ویډیو باندې کار وکړه په خپل ویډیو کې فضول خبرې مه کوه لکه د ویډیو په سټارټ کې خلک وایي چینل سره سبسکرایب کړئ دغه ویډیو لایک کړئ او کمنټ وکړئ او دا او هغه فضول خبرې ورکې ایډ کړئ کله چې خلک دغه وګوري په سټارټ کې ستاسو ویډیو پرېږدي کله چې ستاسو ویډیو خلک پرېږدي نو الګوریدم ته یو ریډ سور سیګنل ورته لاړ شي چې په دې ویډیو کې هیڅ هم نشته او دا خلک خفه کوي څوک خفه کوي ویورز څوک دي ویورز هغه چاته ویل کېږي د چا په وجه باندې چې یوټیوب دی د چا په وجه باندې چې یوټیوب $1 بلین ګټي نو چې ته هغه خلک خفه کې فضول خبرې کې اس ویډیو اوږدی داسې کارونه او خبرې او عمل وي چې هغې ته ضرورت نه وي ته ورکې ویډیو کې ایډ کړې نو لازما یوټیوب به تا خفه کوي یوټیوب به تا ته هغه څیز نه درکوي څه چې ته غواړې ځکه چې ته یوټیوب ته هغه څیز نه ورکوې څه چې یوټیوب ستا نه غواړي کله چې تاسو خپل کمپیټیټر سټډي کول شروع کړئ کومه طریقې چېرته موږ خو تاسو په خپله پته ولګي چې هغوی ولې مخکې تللي دي هغوی کومې خبرې په ویډیو کې نه کوي کومې چې مونږ کوو نو سیده ټاپک ته راځئ فضول خبرې مه کوئ په ویډیو باندې خواري وکړئ او چې کله تاسو ویډیو اپلوډ کوئ یو ویډیو به بلې نه ښیي بله به بلې نه ښیي الګوریدم به خوشحالي تاسو به هم خوشحالي اوس دلته څلورم اخرنی او د دې ټولو ټپس نه پاورفل ډېر زیات بهترین ټپس تاسو دپاره هغه دا دی چې غاړه ورکړه حقیقت ته یعنې سم چې حقیقت دی که نه دا ومن کله چې تاسو یوټیوب کولاو کوئ په هوم پیج باندې تاسو یو داسې چینل وګورئ چې هغوی یو ویډیو اپلوډ کړي او وایرل شوي یا 5-6 ویډیوز اپلوډ کړي او چینل یې ډېر زیات مخکې تللی نو ګوره په دې خبره باندې ځان پوه کړه چې دا د هغوی وړومبنۍ ویډیو نه ده دا د هغوی وړومبنی چینل نه دی بلکې د یو چینل نه شاته کوم چې کامیاب دی ډېرې ناکامې چینلې پرتې دي د دې یو ویډیو شاته کوم چې وایرل شوه ډېرې زیاتې فیلډ ویډیوز پرتې دي دغه چینل خو تا ته ښکاري د دې کامیابي هم تا ته ښکاري خو د دې شاته چې د کلونو محنت پروت دی
هغه تاسو ته نه ښکاري. په هغوی به تاسو کې 3 غټ فرقونه دي. دغه فرقونه تاسو د ځان نه وباسئ نو تاسو به هم د هغوی سټیج ته ورسېږئ، نن دی او که سبا دی. فرست نمبر باندې یو فرق خو دا دی چې هغوی مایوسه شوي نه دي، کار یې پرېښی نه دی که هغوی ته رزلټ میلاوېدو او که نه. که په هغوی باندې هر څومره سخته راغلي، د یو چینل نه بعد بل چینل جوړ کړی، د بل نه بعد بل جوړ کړی او اخر هم د هغوی یو چینل کامیاب شو. دویمه خبره دا ده چې هغوی سره د کلونو محنت دی، د 3 کالو 5 کالو حتی چې د 10 کال تاسو اوس شروعات کړی دی. دریمه خبره دا چې هغوی په یو پروفیشنل ټیم کې انویسټمنټ کولی شي، یعنې اوس وخت کې هغوی سره پیسې شته، هغوی پیسې ګټي، ته خو لا پیسې نه ګټې که نه. نو هغوی د ځان لپاره د ښه نه ښه ایډیټر نیولی شي، هغوی د ځان لپاره د تمنیل ډیزاینر نیولی شي او هغوی په ځان لمنې نه لګیا څنګه چې ته په ځان لمنې لګې. هغوی هم دغه شانې یو کس شروعات کړی وه، محنت یې وکړو، کار یې پرې نه غوښتو او اخر هم اوس دا د هغوی ټیم دی، د هغوی وړومبنی ویډیو هم وایرل کېږي. نو تاسو سره اوس وخت کې 2 لارې دي. یا داسې کار وکړه چې پیسې انویسټ کړه، یعنې مطلب د ځان لپاره یو ښه ایډیټر ونیسه، یو داسې کس چې ستا لپاره تمنیل جوړوي، تا ته آیډیا درکوي. هغه کارونه چې ستا کې تجربه نشته دی، ته یې نشې کولی، خلکو ته پیسې ورکړه او په هغوی باندې وکړه، نو ستا به هم وړومبنی ویډیو وایرل کېږي. او دویمه لاره ستا لپاره دا ده چې زده کړه کوه او مخ په وړاندې ځه. نن دی که سبا دی ستا چینل به خامخا وایرل کېږي، بس صرف کار مه پرېږده. که چېرته دا داسې په میاشت کې او په 2 میاشتو کې په یو ویډیو باندې د هر چا کېدلی نو چا به هم بل کار نه کوو، هر کس به راته په یوټیوب باندې به کار کوو. ما به خپله په یوټیوب باندې شروعات کړی وه په 2019 عیسوي کال کې، یعنی په 2017 کې. په 2021 عیسوي کال کې 2021 کې اخر ما ته رزلټ میلاو شو. رزلټ څه؟ زمونږ 1000 سبسکرایبرز پوره شو. ما ته هیڅ قسم کامیابي نه ښکارېدله، ما ته به رزلټ نه میلاوېده، خو بیا هم هره ورځ به ما کار کوو. ما کار پرې نه غوښتو، د صبر نه مې کار واغوستو، د همت نه مې کار واغوستو او اخر هم په 2021 عیسوي کال کې 1000 سبسکرایبرز، په 2022 کې بیا 1 لک ته خبره ورسېدل، همدغه شانې 2 لکو ته خبره ورسېده. بیا چې کله لږې ډېرې پیسې مې وګټلې، پیسې راتلل سټارټ شو، نو یو چینل نه بعد بل چینل، ښه ایډیټر مې هایر کو، تمنیل ډیزاینر، او اوس الحمدلله خپل یو ټیم دی. ما به هر څه کول په موبایل باندې، که هغه ایډیټینګ و، که هغه سکرپټ و، که هغه تمنیل و، هر څه به مې په موبایل باندې کول. او یو داسې موبایل چې ما په 1,000 روپۍ باندې اخیستی و، په هماغه موبایل باندې د 1,000 موبایل باندې زمونږ 1 لک سبسکرایبرز هم پوره شو. نو که چېرته زه یې کولی شم، دغه نور خلک یې کولی شي، تاسو هم کولی شي. په یوټیوب باندې صرف او صرف هغه خلک کامیابېږي په چا کې چې ضد وي، څوک چې ضد کوي د کامیابۍ، چې زه به خامخا کامیابېږم. په یو قانون هم یوټیوب نه پرېږدم، تر هغې پورې نه پرېږدم تر څو پورې چې زه مخکې نه یم تللی، ډېر زیات مخکې. که چېرته په یوټیوب باندې د کار کولو باره کې تاسو سیریس استئ، خامخا تاسو غواړئ چې یو کامیاب یوټیوبر جوړ شئ، نو بیا د دې باره کې زموږ یو کمپلیټ کورس شته، سټیپ بای سټیپ د الف نه والې یې پورې د دې باره کې تاسو ته د یوټیوب باره کې هر څه ښودل کېږي، که هغه ایډیټینګ دی، که تمنیل دی، یوټیوب آټومیشن. ستاسو د یوټیوب دغه سفر دا به ستاسو لپاره ډېر زیات اسان شي. انشاءالله د کم نه کم ټایم کې به تاسو خپل هدف ته ورسېږئ، ستاسو یو پیسه به هم نه ضایع کېږي او په دې فیصله باندې انشاءالله تاسو هم خوشحاله یئ، ستاسو فیملی هم پرې خوشحاله یي. زما یقین دی ډېر یو پاورفل کورس دی، فایده به درته وکړي. تھینک یو سو مچ. په الله م سپارم.